لکه څنګه چې تاسو به اوریدلی وي چې مفتي منیر شاکر باندې نن په لاره کې په پېښور کې یو څه کسان راوتلي وو د هغه د وژلو کوشش یې کولو چې هغوی نومونه هم اخیستي چې کوم ډي اس پي او کوم کسان په دې کار کې شامل وو او ځینې کسان په سوشل میډیا باندې دا خبر خوروي چې هغه وژل شوی دی یا هغه ته څه دمکي میلاو شوی. نو دغه ټول تفصیل به تاسو سره شریکوو. دوستانو نن مفتي منیر شاکر یو چېرته روان و چې هغه ته په لاره کې نقاب پوش یعنې مخونه پټ پولیس والا راوتلي دي او په ده باندې څه د حملې کولو کوشش کولو یا دا تاڼي ته بوتللو خو دا ترې نه وتلی دی او د بیا خپل په ویډیو پیغام کې چې د جاری کړي په هغې کې دا ټولې خبرې کړي دي چې که پولیس ما نیول غواړي نو ما پسې د اف آی آر راوړي او زه په خپل ځای موجود یم، زما حجره جومات شته، ما ته د هملته هر څه راوړي، زه به ورسره لاړ شم. خو چې تر اوسه پورې په ما باندې اف آی آر موجود نه دی نو په کوم قانون باندې دوی ما پسې راځي او ما د وژلو یا د هټ کولو کوشش کوي. دا هم ویلي دي چې که په ما باندې هر څه وشو نو د دې ذمهوار به د پاکستان حکومت وي یا د پاکستان ریاست وي او دغه ټولو ادارو ته یو قسم بدماشي یو قسم اخطار هم ورکړی. نو دا و د منیر شاکر باره کې تازه ترین اپډیټ چې تاسو سره مو شریک کړی.